ننګرهار میشتې د خیخي مصیبتونو او له حج او عمرې څخه د راستنېدو پر مهال د ناسمو رواجونو د مخنیوي په هکله د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د فرمان تود هرکلی کوي. دغه فرمان چې 5 مادې لري. لومړی ماده د خیخي مراسمو کې د ناسمو رواجونو مخنیوي، دویم ماده په مصیبتونو کې د ناسمو رواجونو مخنیوي او دریمه ماده دغه فرمان د حکمونو په هکله عامه پوهاوی او عملي کولو په اړه او څلورمه ماده دغه فرمان د انفاذ په هکله ده. جلال آباد ښار اوسیدونکي افتخار عزیزي او حاجي هترګل له خلکو غواړي چې ودونه مصیبتونو کې ناسمو رواجونو کې د اضافي لګښتونو پر ځای د غریبو لاسنیوی وکړي. موږ د اسلامي امارات په دغه فرمان هرکلی کوو چې له مخې د ودونو کې او عمرو نه چې خلک راځي او دغه لګښتونه چې بېځایه لګښتونه دي دغه کېږي او د دې ممانعت یې کړی د دې منندویو او په دې برخه کې له هغه چا چې دغه مصارف کوي له دوی څخه غوښتنه کوو چې دغه مصارف چې په دې برخه کې دا باید د عامو خلکو سره د بېوزلو خلکو سره د لاسنیوي په برخه کې دوی مرسته وکړي. چې دغه کوم فرمان چې امیر المؤمنین صادر کړی دی دا یو ښه دغه دی او چې په افغانستان کې خلک ډېر کړېدلي او ځورېدلي دي، نو ولې باید چې په دې ودونو او کوژدنو او بعضې کارونو کې رسم و رواج وشي، اسراف ناروا دی. زمونږ ټولو ورونو ته دا پیغام دی چې د دې خبرې هرکلی وکړي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي نصرت الله محمدي او افتخار عزیزي دغه راز له علماو او قومي مشرانو او ځوانانو غواړي چې دغه فرمان په ښه تطبیق کې د اسلامي امارت سره بشپړه همکاري وکړي. نورو هیوادوالو نه غواړو چې دغه بېځایه لګښتونو څخه ځان وساتي او د دغه لګښتونو په ځای د بیچاره خلکو سره زموږ وطن کې ډېر فقیر او غریب خلک د هغوی سره مرسته وکړي. او په دې برخه کې له علماو او نورو د ټولنې له پوه خلکو څخه غوښتنه کوو چې د عامو خلکو په پوهاوي کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د یادونې وړ ده چې دغه فرمان د کب میاشتې په 9 نیټه توشیح شوی او دغه فرمان د 5 مادې له مخې له همدغې نیټې څخه نافذ دی.